دا ماشومان چې په دې کې ناست دي، په دې ماشومانو کې د سبا ورځې لیډران موجود دي، په دې ماشومانو کې د سبا ورځې غټ غټ علما ناست موجود دي. ګوره عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی. چرواها ورته موږ وایو، چرواها دا بزې ګړي چې سره په دې غرونو کې. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا یو چرواها. خو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راله او خلکو تربیت شروع کو، نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه براتلو دا یو کشر صحابي د نبی علیہ السلام سره په خواته کېناستو چې نبی علیہ السلام به قرآن ویلو. دا عبدالله ابن مسعود ورته په خاموشۍ سناسو غږ به ورته ایښودی و. هغه صحابي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې تاسو ته ما وویل زه به ګړې او بزې ته راولې، خو چې کله د نبی علیہ السلام سره وخت وشو، نبی علیہ السلام یې تربیت وکړو، یو ورځ ته هغه لوی عالم جوړ شو، هغه لوی عالم ته جوړ شو. د قرآن دومره علم یې زده کړو چې نبی علیہ السلام به ویل که څوک د قرآن علم زده کوي نو د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سره کښېني او د ده نه قرآن زده کوي. دا د محنت نتیجه وه، دا د محنت ثمره وه. نو دا زمونږ ایمان او عقیده دی چې کله موږ محنت کوو د هغه ثمره، د هغه نتیجه به موږ ته خامخا الله تعالی راکوي. نو زه په تاسو کې د سبا ورځې ډاکټران ینم، په دې کې علما کرام زه ینم، دا ناست کسان چې دي په دې کې زه انجینران ینم، د قوم لیډران زه په تاسو کې ینم. هر انسان دا غواړي چې زه کامیاب شم. دا د هر انسان خواهش دی چې الله تعالی ماله یو مقام راکړي، الله تعالی ماله یو عزت راکړي او زه یو کامیاب انسان جوړ شم. دا انسان هوښیار دومره دی چې په علم کې کوم ځای ته ورسېدو، خو د دې باوجود دا انسان کمعقل هم ډېر زیات دی. د نن نه به تا ته پیشنګویي درکړي چې هلکه سبا او بل سبا د باران امکان دی، بیا باران وشي. نو کله کله پکې چېرته خطا شي، نور اکثریت هغه شانته کې انسان ډېر چالاک هم دی، ډېر هوښیار هم دی، ډېر مخکې هم لاړی. خو د دې سره سره د انسان تاسو ته ما وویل کمعقل هم ډېر زیات دی، تاواني هم ډېر زیات دی. چې دا انسان الله تعالی د دنیا ته رالیږلی دی، نو الله تعالی وایي دا انسان او دا پیرې الله تعالی وایي ما دې له پیدا کړي چې تاسو زما عبادت وکړئ، یو نصاب مې درکړی، په دې باندې تاسو عمل وکړئ، په دې باندې وچلېږئ، تاسو به کامیاب شئ. 5 ټیمه فرض مونځ دی دا به کوئ، د قرآن مجید تلاوت به کوئ، ښه اخلاق به چلوئ، روژه به نیسئ. اسلام په موږ باندې ډېر شیزونه فرض کړي دي. که چېرته دا شیزونه موږ کوو نو الله تعالی وایي چې ته کامیاب یې او د دې رزلټ او د دې ثمره به زه تعالی در کوم او چې هغه ته موږ وایو جنت. اوس انسان په دې باندې پوهه دی د الله تعالی احکامات منم او کامیابي ده، جنت ته ځم. خو د دې باوجود سحر راپاڅېږي په دنیا پسې ونښلي. ګوره تاسو وینئ که نه سحر چې شي دا خلک د خپلو کورونو نه راوځي او ټول په دنیا باندې ورسر شي، څوک دکانونو ته روان شي، څوک پټو ته روان شي. فرض مونځ چې 5 ټیمه الله تعالی موږ ته راکړی و، هغه فرض مونځ هم پکې زموږ نه پاتې شي. موږ د عرضي کامیابۍ دپاره د دې دپاره چې یاره یو 100 روپۍ وګټو، جنت او د دوزخ ژوند را روان دی، د قیامت ورځ را روانه ده، هغه پکې زموږ نه هېره شي. ځکه خو الله تعالی وایي چې والعصر ان الانسان لفی خسر. الله تعالی په زمانه باندې قسم کوي، یا مفسرین وایي چې د مازدیګر په دې ټیم باندې الله تعالی قسم کوي. الله تعالی وایي چې زما د مازدیګر په دې ټیم باندې قسم وي. د مازدیګر ټیم ډېر زیات قیمتي دی، زموږ نه په بازارونو کې تېر شي، خو دا دومره قیمتي ټیم دی چې الله تعالی پې قسم کوي. الله تعالی وایي والعصر، د مازدیګر په دې قیمتي ټیم باندې زما قسم وي چې ان الانسان لفی خسر. دا انسان په تاوان کې دی. څومره هوښیار انسان دی، خو الله تعالی وایي دا په تاوان کې دی. په تاوان کې ولې دی؟ موږ ټول په خپل ښه او بد باندې پوهېږو، خو بیا هم موږ غلط کارونه کوو. زموږ اخلاق نه ټیک کېږي، زموږ معاملات نه ټیک کېږي، زموږ معاشره نه ټیک کېږي. دا ولې؟ الله تعالی چې موږ ته څه ویلي، رسول الله چې موږ ته څه ویلي، موږ هغه نه منو. موږ الله منو خو د الله نه منو، الله یو هم نه منو. الله پاک موږ ته د ښو اخلاقو درس راکړی، د بهترینو اخلاقو درس یې راکړی. بهترین انسان هغه دی چې د هغه اخلاق ښایسته وي. په دې معاشره کې چې دا فسادات دي، دا جنګ جګړې دي، دا د څه د وجې دي؟ نبی علیہ السلام په دې خلکو باندې ډېر محنت کړی و، یو عجیبه شانته کې معاشره قایم کړې وه، د مدینې ریاست یې قایم کړی و. مسلمانان ډېر زیات خفه شو، تنګ شو، هجرت یې وکړو، لاړل مدینې ته. مکې پرېښودله، مدینې ته لاړل. دې مکې والا ته به هلته مهاجر ویل، او مدینه کې چې کوم خلک د مخکې نه اوسېدل هغو ته به انصار ویل. دغه انصارو او د دې مهاجرینو په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو اتفاق پیدا کړو، داسې متحد کړه، داسې را جوړ کړو، داسې رونه کړه د مهاجر او د انصار. ویل زما 2 کورونه دي، راشه دا یو کور ته تاله در کوم، ته هم زما ورور یې، بېشکه چې ته د مکې نه راغلی مهاجر یې، خو څه پردی څوک نه. زموږ په اسلام کې وروري ده، دا 2 کوره مې دي، دا یو کور ته در واله او دا یو به زه واخلم. تر دې حده پورې چې د کومو انصارو صحابو 2 او 3 بیبیانې وې، ویلې طلاق ورکړه، ورته ویل چې ته زما د مهاجر ورور ته په نکاح شه، هغه په نکاح باندې واخیستله. داسې یو ښایسته تعلق یې د هغوی په منځ کې جوړ کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم محنت کړی و. دا هغه خلک وو چې دوی به ژوندۍ دونه ښخولې. د مکې جاهل چې دا مشهوره جاهل و، هغه سخت خلک وو چې ژوندۍ خپلې لوڼه
چې د هغوی نه به پیدا وي هغه به په ځمکه کې ورخښې تللې ویل دا زموږ د غیرت خلاف دي چې زما د لور شوي خلک به خبر شي. په دې باندې نبي علیه السلام محنت وکړ، داسې خلک یې تیار کړو. نبي علیه السلام چې په دنیا کې کوم انقلاب راوستی تاریخ د دې بل مثال نشي ورکولی. کومه وروري چې د انصارو د مهاجرینو په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قایم کړې وه، د نن ورځې پورې دنیا داسې مثال نشي ورکولی چې راځئ داسې یو مثال پیش کړو چې داسې وروري جوړه شي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محنت نتیجه وه. هر سړی دا غواړي چې زه دې کامیاب شم، زه دې مخکې لاړ شم. 5 ټیمه موږ ته مؤذن دا اواز راکوي حی علی الفلاح، تاسو کامیابۍ طرف ته راشئ. 5 ټیمه موږ ته د جومات نه دا اواز څکي چې تاسو کامیابۍ طرف ته راشئ، موږ نه ورځو. ځکه خو الله تعالی وایي چې دا انسان په خساره کې دی، دا انسان تاواني دی. ځان به پیژنو، په دې مقصد به ځان پوهه کوو چې الله تعالی موږ د دنیا ته رالېږلي یو، نو د کوم مقصد دپاره یې رالېږلي یو. یو انسان دی او هغه ته د خپل ژوند مقصد نه معلوم چې زه الله تعالی رالېږلی یم، نو څه دی رالېږلی یم. د هر انسان چې یو کار کوي څه په مقصد باندې کوي. زه ستاسو نه یو تپوس کوم، اوس مثال له دې ځای نه د شانډۍ موړ اډې ته یو کس لاړ شي، موټر ته وخیږي، ډریور ته وایي چې ځه، ډریور ورته وایي چې چېرته ځمه، او دی ورته وایي چې ما ته پته نشته. ډریور وایي چېرته ځو، ګاډي ته راوختلې، کوم ځای ته ځې؟ او دی وایي ما ته پته نشته. نو دی ډریور به څه کوي؟ دا به وایي چې دا خو لیونی دی، ته خو د خپل منزل نه دی معلوم چې کوم ځای ته به رسو، ګاډي ته راختلی او ځای ورته نه دی معلوم چې چېرته به ځو. چې د 1 غنټې سفر دپاره یو سړي ته خپل منزل نه معلوم، نو خلک ورته لیونی وایي. دې دنیا ته چې الله تعالی موږ رالېږلي او دا 500 او دا 80 او دا 80 او دا 100 کاله عمر یې موږ له راکړی، نو ستاسو څه خیال دی د دې به څه مقصد نه وي؟ خپل منزل به پېژنو، خپل ټارګېټ به پېژنو چې دې ټارګېټ ته به موږ ځان رسوو. دا ټیم چې دی دا قیمتي ټیم دی، د الله تعالی موږ له ضایع کولو لپاره نه دی راکړی. دا ټیم انتهایي ډېر زیات قیمتي دی. دا ټیم چې زموږ نه نن لاړی او تېر شو، دا سبا بیا نه راځي. دا نن ورځ چې موږ دلته موجود یو، دا ټیم که اوس زموږ نه تېر شو نو سبا دا بیا نه راځي. مالونه دولتونه دي دا ولګوئ او پرونۍ ورځ راستانه کوي، ځه خپل تېر شوی عمر راستون کوي، ځه دا نه راستنېږي. وایي 13 ساعت په مثال مړی د لحد دی، 13 ساعت په مثال مړی د لحد دی، او مړي چا دي ژوندي کلي په جړه. که په دې ټیم پسې ته هر څومره مو ژاړې دا بیا نه راژوندی کېږي. دا ټیم ستا نه تېر شو، بس لاړی، ختم شو. د دې به موږ ډېر زیات خیال ساتو. دا نه چې ورځ تېره شوله او سبا شي او بېګا شي، سبا شي او بېګا شي او بس ورځې دې روانې دي، هلکه څنګه چل دی، بس ژوند دی یاره تېرېږي. نه نه نه، ژوند دی تېرېږي نه، د دې ژوند یو مقصد دی. یو سیکنډ ستاسو څه قیمتي دی، یو سیکنډ قیمتي دی. لکه یو شاعر وایي د سیکنډ ستن دې په ټک ټک هسې ټک ټک مه ګڼه، سیکنډ ستن دې په ټک ټک هسې ټک ټک مه ګڼه. د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي. دا د ګړۍ دا ستن چې تاویږي او دا ټک ټک کوي که نه، دا ستا په ژوند باندې د تبر ګزارونه ستا عمر روان دی، تېرېږي. د دې ټیم په باره کې به الله تعالی زموږ نه تپوس کوي. الله تعالی به وایي ځواني مې درکړې وه، عمر مې درکړی و، په څه کې دې تېر کړی و. په دغه ژوند قیمتي کول غواړئ نو د دې دپاره محنت لازمي دی. که تاسو کامیابي غواړئ د دې دپاره یو څو شرطونه دي، یو څو صفات دي، هغه به تاسو په ځان کې پیدا کوئ. که تاسو په ژوند کې کامیابي غواړئ د یو څو صفات به په ځان کې پیدا کړئ. د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې سنسیریټي، تاسو به په ځان کې اخلاص پیدا کړئ چې د کوم مقصد دپاره راځي چې خاص هغه مقصد له راشي، په اخلاص باندې هغه کار وکړي. دلته هر استاد ته غوږ کېږدي چې یاره زه به نن د دې سر نه ډېر څه یادوم. کامیابۍ لپاره اولنۍ خبره دا ده چې ته به محنت کې، اخلاص په ځان کې پیدا کړې، په خوشحالۍ به راځي او په اخلاص باندې به هر کلاس هلې غیرحاضري به نه کړې، ټایم به نه ضایع کړي. تاسو به ځان ته ګولز کېږدئ، ګولز ټارګېټ به ځان ته کېږدئ. که هر څه جوړېږي د څه سره دې شوق وي، هغه مقصد به ته نن نه ځان ته کېږدئ او د هغه لپاره به محنت شروع کړې. زه به هغه مقام ته ځان رسوم. درېیمه خبره، تاسو به په ځان کې کنسسټنسي ورته ویلی کېږي، مستقل مزاجي، جلدي به نه کوئ. دا دنیا نظام چې روان دی دا ډېر په ترتیب باندې روان دی. د مور د ګېډې نه نه څوک ډاکټر پیدا کېږي او نه استاد پیدا کېږي او نه انجینر پیدا کېږي او نه ملا پیدا کېږي او نه لیډر پیدا کېږي. زړه به نه وي، زړه به نه تورې. دا د یوې ورځې دوه خبره نه ده، په دې کې ډېر ټیم لګي، ورو ورو به تاسو هغه مقصد ته ځان رسوئ. اخرنۍ خبره دا کومه، د غلط صحبت نه به تاسو ځان ساتئ، د غلط صحبت نه به تاسو ځان ساتئ، د غلطو ملګرو نه به ځان ساتئ. بیډ کمپني، غلط ملګري دا دي چې یو هلک دی سبق نه وایي او ته د هغه څه ټوله ورځ ګرځئ، لیندې ګرځئ، کنځلې کوي، جګړې کوي، بد اخلاقه دی، لانجمار دی، د سیګریټ څکي، نسوار کوي، چرس کوي. دغه انسان سره به ته نه ګرځې. د ماحول په انسان باندې خامخا اثر وي. تاسو به د ښو خلکو سره ناسته پاسته کوئ.